یو د ملک خدای دې پیښه بنیاد وباسه وکړه دا کار وکړه وکړه دا کار وکړه د خدای ظالمه د نه ځان نه خلاصومه خو صبر وکړه اورې څه دي ویل بېمان کومې څه مې ویلي خبره واوره څه دي ویله خبره واوره خبره واوره خبره ټول داس کومه بېمان کومه څه مې ویلي سړیه نه چېرته روانې مسلمانه چټي په چټي منډې د خدای ظالمه تا ماته څه وویل ته څه مې درته ویل ته واده څه دي وویل ګوره ملک سره مې لانجه ده نو ما یې کو ته ملک سره یې که نه پرېږده مړه ما خو په مرغۍ ډز کوو د خدای ظالمه ما نه خو زړه وویسته بیا که په ما ډز کوې مسلمانه ملکو ستا چا سره لانجه ده زه تا پسې شاته در خوشي وم یاره بچي یم بس کور ته په وخت باندې ځه ښه د خدای ظالمه لیوني سپېرې نیکه ما یې ځه ځه بچي ځه سړیه وې بلا و برکت په سره وځه نورې خو ټولې وچې دي دا یوه پکې پی کوي او وایي دړۍ پی کوي نو دا دړۍ پی چېرته کوي بس چې څومره کوي نو ملک لی لیږو خو دا سړی دی خدای راولي زه د ده سره نن دا خبره سپینومه ورلیږه بیا په هغه ملک پسې اوس چې خدای راولي دام چې لاړ شي بیا په ګینټو غیبي نن ورته دا سپیناوالی کومه زه خو یې غرقه کړم وای خدای توبه یا الله زما په توبو توبه را ولې څه چل دی بیا توبې وباسې ویم داسې کار و د خدای ظالم یې ما ملک پسې خبرې کولې هلته ټوپک مار ویاړو مړه بس ماته وې ودرېږه بس منډه مې کړې ویم دا خو م ښه وه چې ډزې نه دې کړې کینې بس ما اورې جاړې شابسې وایي ما ویلې زه به ورته جاړم او جانان د کوره سترګې سرې راوړې دي را د خدای ظالمه ما خو تا ته ویلې چې ملک له ورشه د دې غوا خبره ورته وکړه غواګانې راکړې خو وچې ټانګ کړي دي څک پی نه کوي او په خپله وایي دړۍ پی به رالیږئ نو دړۍ پی هغه کوم ځای کې کوي یاره ویم کو دا ملک و د کلي که نه دا خبرې به یې داسې سپکې سپورې نه کولې اوس څه وکړم ورسره یاره سلام علیکم ته ستړې مه شه وعلیکم سلام څنګه یې ښه مور مې وایي که یو سیر پیره کوي راکې راله شابسې وایي یو د لوږې مړ کېدو او بل یې سر ته پراټې کتې منګه دقه غمونه کې لګئ زه ورته ویم که نه ته لږ صبر وکړه ویم د ملک ته نه خلاصېږم یو ډالۍ پی به راکړې نو غوا خو اوږده ټول سیر پی کړي یا به تاسو خورئ یا به ملک له لیږي ملک هسې بدنام دی نو دقه خبره کومه غلې شه جنګ ببرې تم لارالې په زخمونو مالګې ډوړې دا خبره کومه ته لاړه شه ورکه شه ته اوس د کوم ځای نه راشي سیر پی راکړه ډمې در څه مخه ښه نه غواړې زه ملک پسې ورځم خو یو خبره مې یاد ساته چې وایي دا خبره ورته نن سپینومه دا ځای ورته بس پرېږدو سړیا بس دا ورته سپینه که یا ورته ووایه چې موږ ته ګزاره کوه او یا بس بل خان څه خبره کوه چې ځو بس ټیک ته ده د قاضیان دې یارېږم زخ پې کلکې لګوه قارجن دی ته خو زما د پلار نه مېرېدې او بیا دې امتې زه راول صدر به ته پوهېږي ښه یا نوې صدر دی یا ملک یې راوالي ښځه صحیح ده لاړ شي شابه صدر پکې خیر واچي ده تروري سلام علیکم وعلیکم سلام هغه چرګه دې په موټر سایکل چواله او چخني وخني کړه الا غرقه الا موټر سایکل والا دې غرقې بیا بیا ډېر راپورته کړی و ورېږه یه نادانه دا بیا څه زانګو کېږي وی الله زړه دې رانه په پونده ویسته مسلمانې ویم یه نادانه یو تپوس هم نه کوم درې خو وکړه ویم نادانه هغه بیبي خو یې نه لیدې ولې مې نه ده لیدلې کوم هغه سوله ښځه نه ده هغه له چا په شادي خال کې روټۍ کړې ده هغې له بوتلې ده ډوبه شومه هغې له چا روټۍ وکړه ولې ته نه خبر څه نه دغه ګلخان نه دی د هغه ولیمه ده کو کېدلې ده زه په دغه شیانو نه پوهېږم خو هغې له تللي دي شادي خال ته نو ته نه یې تللې زما څه کار دی
ما داسې چل کوم که نه چې زه م ورپسې ورځم د هغې خو رښا ماته هم ست کړې وه خو د ما نه بېخیرو زه دې خوارپړقې پسې ګرځم او دی په شادي خال کې ناسته ده خفه کېږه مو تا ته څوک ستونه نه کوي ما ته پته ده ته به بغیر سته ورځې نه نه ما ته یې ست کړی دی په ارام کښېنه ولې ستا په شان سپور خېټ یم څه نه هسې خفه کېږه مو د رنګ نه دې راته چې پته لګي چې خیرات خوره شان دي یم په ارام کښېنه ته را باندې څنګه پېښ وې زه در باندې پېښ یم که نه ما خو ویل هغه پرېږدوه بس هسې ما ویل بس نور څه نه ویم نو خو پوه شه که نه وایي په شړقونه کې ولې نور څه وې نه زه ته خو غوسه شولې ولې غوسه کېږم به نه نه نو اوس ما کیسې چل دی تا کې څه چل دی وایي که نه ولې دا میرات مړی دی ونیسه خدای دې په شړقه لګوه نو پته شو چې ما سره مال د هغې نه خو به بېبې ته به دې ښیم شهریاره ما تا ته یو خبره وکړه چې ستا کار به کېږي ځکه چې د ملک خبره د اولاد په شان دی کوم سړی چې زما د فیصلې نه انکار وکړي ما دې خودي ووایي چې هغه عمل ورسره وکړم هغه عمل چې دا ګیر چاپېر علاقه به یاد ساتي ته هېڅ غم مه کوه شهریاره ستا کار به کېږي ښه زه ورشلې زه ورشلې وعلیکم السلام یا لکه خان تاجیه بیا کوم خوا لکه د تیزګام خوشي د خدای په انصافه دا خپېږي که دا تیرې ټوکې پکې لګېدلي یا د خدای ظالمه یم ورځم د ملک غزې ته هلته څه کوي یم داسې کار وکړو که د ښځې وي که نه وي ملک وایي چې ما یوه دړۍ پیوله نو غواګانې غونډې اوچې شوي یوه دړۍ پیوله د کوم ځای نه راوړم یو خبره خو راته کومه که نه ستا ښځه خو هم ډېره زیاته کومپړقه ده که نه ځکه خو داسې خوشي خو ملک کره نن مه ځه ولې داسې چل دی چې د ملک په اوجه کې غټه جرګه ناسته ده نو که اوس ته لاړ نو هسې عبس په لاړ شي نو داسې چل وکړه چې نن واپس شه او سبا د خیره وکړه بیا لاړ شه ته ورغلې وي څه ورغلي ومه که نه خیر خو که نه خیر به پته نه لګي څه جرګه مرګه وه چې څه چل شوي د پټي قصه وه که د کور قصه وه که څه قصه خو روانه ده نو خزر یا خو دې خوشحاله که او زه یې واپس شوم غټ کار دی وکړو اصل چې هلته میرزه کې بیا او که نه نه اوس مه ورځه که نه کم از کم په کوټه کې یې اوسېږي زه خوشحاله ځه 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 دا دې مل شه ځه السلام علیکم وعلیکم السلام یاره ملک صاحب ډېره غټه ګیله مې ده غټه ګیله ستا نه غټه ګیله زما نه تا ده چې ما له دونه بیخي او غواګانې اخیستې دي او تا له ما دا دونه قیمتي ځمکه درکړې ده نو دا ما تا له د څه لپاره درکوله ما وایي چې صرف 200 روپۍ خو زما کور ته راځي تی نه یو درې ته د دنیا خلک مېلمانه راځي او بیچې اوسي یاره ملک صاحب خفه کېږه مه ته یوه دړۍ پی غواړې او غواګانې ټول سیر پرېږدي په قلار کې رمړه یو ما وچی دویمه به وچی درېیمه وچی یو ته او یو د کنجوسه ښځه نه راغله شکر چې دا ټول غاښونه دې پروت دي چینجن غاښ یې دیګه دا کار دی ملک صاحب خفه کېږه مه که نه چې نیمه